چې هر کار کوي همیشه د دوه لارې پر مخ دي، د جنت او د دوزخ، د حق او د باطل، د خوشبختۍ او د بدبختۍ لارې. جنت په سختۍ او په هلو ځلو او په ستړیاو پوښل شوی، او دوزخ بیا په خواهشاتو او په شهوتونو باندې پوښل شوی، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي: حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات. تر ټولو اسانه لار بیا دا ده چې ته یوازې د خپلو خواهشاتو لار تعقیبوي او هر څه چې د زړه غواړي هغه کوي. ته په دې لارې باندې د دې لارې په تعقیبولو سره د الله پاک غضب په ځان لازمي کوي، او کله چې د الله پاک غضب په تا لازمي شو، معلوم داره ده هیڅ ستا په ګټه نه دي. ته په داسې یو نظام کې ژوند کوي چې هر څه د الله پاک په اختیار کې دي. داسې یو شی ته پیژنې چې هغه د الله پاک په اختیار کې نه وي. نو کله چې ته د الله پاک غضب په ځان لازمي کوي، فکر نه کوي چې دا ټول اسباب د هر څه به ستا په ضد شي. ته به له خپل اولاده دومره ځورېږي، په تا به دا ژوند داسې بدبخته شي، ستا مېرمن به دومره نافرمانه شي، ستا خاوند به دومره بېلارې شي چې له ژونده به دې بېزاره کړي. خو کله چې د الله پاک رضا لټوي په هر کار کې، او هر کار چې کوي تر شا ستا هدف د الله پاک رضا وي، بیا دغه ټول اسباب، د ټول نظام ستا په ګټه څرخوي. د الله پاک رضا ترلاسه کړه، د ټول نظام به ستا په ګټه څرخیږي.